سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. افغان لوبډلې اماراتو ته ماتې ورکړه. راشد خان 200 ویکټې پوره کړې. افغان کرکټ لوبډلې د ابراهیم او عظمت الله عمرزي د شاندار لوبې پر مټ اماراتو ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ استوري راشد خان د 10 اوریزو لوبو په تاریخ کې 200 ویکټې ترلاسه کړې او په دې برخه کې تاریخي ریکارډ په خپل نوم کړ. د هغه اغیزناک توپ اچونې نوموړی د کرکټ 10 اوریزو لوبو په تاریخ کې د غوره توپ اچونکي په توګه معرفي کړی دی. د پاکستان د ولسمشر بیان د یو ځل بیا طالبان بې مغزه ځناور وبل. د پاکستان د ولسمشر بیان مرتضی سولنګي په روزګار ولایت کې د یو پخواني پوځي د قبر سپړل او د هغه جسد ته تر سپکاوي وروسته طالبان یو ځل بیا بې مغزه ځناور بللی دي. هغه پر ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو غړو په روزګان کې د پخواني حکومت د یو پوځي مړ له قبره ایستلی سر یې پرې کړی او قبر ته یې سپکاوی کړی دی. نوموړي لیکلي له همدې امله زه هغوی بې مغزه ځناور بولم. افغان حکومت تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د روزګان د پولیسو قمندانۍ منلې چې د شنبې په شپه د ترینکوټ ښار د شهیدانو هدیرې څخه د صدیق الله په نوم د پخواني حکومت د یو پوځي مړی له قبره ایستل شوی دی. د پاکستان د زندانونو له 100 ډیر افغانان خوشي شوي. کراچۍ کې د افغانستان کنسلګرۍ خبر ورکړی چې 115 تن افغانان چې 2 ښځې او 10 ماشومان هم پکې شامل دي د پاکستان د زندانونو راخلاص او هیواد ته راستانه کړي. یا د کنسلګرۍ په خبرپاڼه کې راغلي دغه کسان یوه میاشت وړاندې سند ایالت او بلوچستان کې نیول شوي وو. ویل کېږي آزاد شوي کسان د سپین بولدک چمن له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم سلګونه افغانان چې د بېلابېلو هیوادونو په زندانونو کې بندیان وو د افغان ډیپلوماټان د هڅو په پایله کې آزاد او هیواد ته راستانه شوي دي. مقاومت جبهه وايي طالبان به لکه شوروي ورک شي. د افغانستان د ملي مقاومت په نامه جبهې د دلوي 26مې په مناسبت چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له ایستل کېدو 30 کلیزې سره برابره ده اعلامیه خپره کړې ده. جبهې په اعلامیه کې افغانانو ته د دې سترې بریا مبارکي ویل او ویلي دي چې دې تلپاتې حماسي وښودله چې هېڅ ځواک د هغه ولس پر وړاندې نشي درېدلی چې ازادي خپل مسلم حق ګڼي. اعلامیه زیاتوي چې له بده مرغه افغانستان نن یو ځل بیا د یرغل لاندې دی او د ترهګرو د ګرم مرکز په توګه بدل شوی چې نه یوازې ملي امنیت ته ګواښ دی بلکې د سیمې او نړۍ ثبات ته هم خطر پېښوي. مقاومت جبهې ویلي افغانان چې پرون د کمونیزم پر وړاندې کلک دیوال و نن د استبداد سخت دریځۍ او د ترهګرو ډلو د پټې ولکې پر وړاندې ولاړ دی. اوسنی وضعیت د یرغل د هماغه تورو بهیرونو دوام دی چې دا ځل د نړیوال تروریزم په نوم زموږ د خلکو هویت، کلتور او انساني کرامت په نښه کوي. جبهې ټینګار کړی چې باور لري طالبان به په افغانستان کې لکه د سرو لښکرو مات او ورک شي او د یرغل او بدمرغۍ دا تور څپرکی به ډیر ژر پای ته ورسیږي. افغان حکومت بیا مقاومت جبهه فیسبوکي او غلامه جبهه ګڼي. پوتین وايي شوروي سرتیرو افغانستان کې میړانه وښوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخواني شوروي ځواکونو له افغانستانه د وتلو د 30مې کلیزې په مناسبت په خپل تازه پیغام کې ویلي چې دا ورځ د روسیې د پوځي تاریخ له حساسو او اغیزناکو پړاوونو څخه شمیرل کیږي. پوتین ټینګار کړی چې د شوروي پوځ سرتیرو په افغانستان کې د جګړې پر مهال له سختو شرایطو سره مخ وو، خو د په خبره هغوی زغم، انضباط او مسؤلیت ښودلی او دا تجربه د روسیې لپاره د مهم تاریخي درس په توګه پاتې شوې ده. بل نور ته شنونکي وایي د افغانستان جګړه د پخواني شوروي اتحاد لپاره د سیاسي، اقتصادي او پوځي لګښتونو له پلوه درنه تمامه شوه او د دغه هېواد د نړیوال نفوذ په کمېدو کې مهم رول درلود. شاوخوا 30 کاله وړاندې د شوروي پوځ وروستۍ قطعات د حیرتان بندر له لارې له افغانستانه ووتل او له دې سره 10 کلنه جګړه پای ته ورسېده. ایمل ولی خان د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ سیالۍ په اړه ویلي چې دا باید د کرکټ لوبه پاتې شي، نه د ګلادیاتورانو ډګر. ایمل ولی خان وایي غوره لوبډله بریالۍ شوه او دا خبره ټولو ته روښانه ده. نوموړي زیاته کړې پاکستان دا وړتیا لري چې هند ته ماتې ورکړي، خو نن یې دا کار ونه شو کولی. هغه د پاتې جام لپاره د پاکستان لوبډلې ته د نیکو هیلو ترڅنګ د هند لوبډلې ته د ښې لوبې مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د دواړو لوبډلو ترمنځ د کرکټ کچه کې څرګند توپیر موجود و. نوموړي ټینګار کړی چې سیالۍ باید د ورزشي اصولو او متقابل درناوي په چوکاټ کې ترسره شي.
د عمران خان خور علیمه خان وایي د پاکستان حکومت د دوی له لوري معرفي شوي متخصصین او ډاکټران رد کړي او د کورنۍ غړو ته هم د خان د درملنې پر مهال د حضور اجازه نه ورکوي. د پاکستان د پخواني لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خراب روغتیايي وضعیت په تړاو له ګڼو غبرګونونو وروسته دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه باید د درملنې لپاره یو روغتون ته ولېږدول شي. د عمران خان خور علیمه خان یو ځل بیا د خان د روغتیايي وضعیت په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د خان درملنه باید د اسلام آباد په شفا روغتون کې د هغه د شخصي ډاکټرانو او د کورنۍ د غړو په حضور کې وشي، خو په وینا حکومت دې کار ته اجازه نه ورکوي. علیمه خان د یکشنبې په ماخوستن په خپل ایکسپانه ویلي چې زموږ غوښتنه له پیل څخه روښانه وه، عمران خان باید د متخصصو ډاکټرانو له لوري معاینه او درملنه وشي او دا به د هغه د شخصي ډاکټر او د کورنۍ د غړي په حضور کې د اسلام آباد په شفا انټرنیشنل کې ترسره شي. په بانو کې د چاودنې له امله 2 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان لیده. د خیبر پښتونخوا د بن ولسوالۍ میرین پولیسو مرکز ته نږدې په یوه چاودنه کې 2 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې چاودنه د دوشنبې په سهار د پولیسو مرکز ته نږدې شوې ده. د پاکستاني رسنۍ خراسان دایرې په خپور شوي راپور کې راغلي چې چاودېدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو، خو تر اوسه رسمي سرچینو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت منلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د یوه ډیپلوماټ پلاوي په مشرۍ نن شپه د سویس جنیوا ښار ته ورسېد. تر دې وړاندې ایراني رسنیو راپور ورکړی و چې نوموړی له امریکا سره د اټومي مذاکراتو د 2م پړاو لپاره له تهران څخه د سویس په لور روان شوی دی. عراقچي تر دې وړاندې ویلي و زموږ توغندي د خبرو اترو موضوع نه دی. ایراني رسنیو دا هم ویلي و چې د اټومي خبرو اترو غیر مستقیمه غونډه به د سې شنبې په ورځ د عمان په منځګړیتوب له امریکا سره وشي. نتنیاهو وایي ایران باید د یورانیم غني کولو وړتیا ونه لري. د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د یهودي مشرانو کلنۍ ناسته کې ویلي سپینه ماڼۍ کې له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د تهران او واشنګټن په هر ډول تړون کې باید د ایران هر ډول اټومي بنسټونه ویجاړ شي. نتنیاهو پرون یکشنبه ویلي ایران کې باید د یورانیمو د غني کولو وړتیا پاتې نشي او اسرائیل یوازې د یورانیمو د بهیر په درېدو نه بلکې د هغو بنسټونو په له منځه وړلو ټینګار لري چې د غني کولو امکانات برابروي. نتنیاهو په ښکاره ټکو ویلي ایران باید لومړی غني شوي مواد له ایرانه بهر ویجاړ او بالستیک توغندیو په اړه هم یو حل ته غاړه کیږي. د سرچینو له مخې اسرائیل چې د 2028 کال پورې هر کال د شاوخوا 4 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي مرستې ترلاسه کوي. نتنیاهو دې ته په اشارې ویلي غواړو له امریکا سره د مرستو دا لړۍ مشارکت ته واړو. د تېرې جمعې په ورځ ټرمپ ویل منځني ختیځ ته 2مه بیړۍ روانه ده او په ښکاره ډول د ایران د حکومت د بدلون په اړه خبرې وکړي.